کرکټ بورد دا ځل ډېر ښه مالي ملاتړ پیدا کړ او ښووالی دا ده چې دوی به وکولی شي چې د خپلو کارمندانو تحصیلي کچه لوړه کړي او په قوي معیار باندې به کار وکړي. تر ټولو مهم کار د کرکټ بورد لپاره دا ده چې خپل کارمندان وروزي او مسلکي کړي تر څو زموږ کرکټ لا پرمختګ او پیاوړی شي. ملګرو راځئ چې ویډیو تر اخره وګورو او دا قرارداد یې له چا سره کړی. د پښتون ون ټلویزیون درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. یوې بلې نوې او تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. قرارداد پوهنتون د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزه سیالیو لپاره د لوبغاړو لباس مالي ملاتړ ترلاسه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ لوري ویل شوي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ او قرارداد پوهنتون ترمنځ له ویسټ انډیز سره د شلوریزه سیالیو د لباس عمومي ملاتړ کوونکی د حقوقو ترلاسه کولو، همدارنګه د دواړو ادارو د کارکوونکو او محصلینو د تحصیلي سویې د لوړولو په موخه دوه اړخیزه هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. کرکټ بورډ وایي چې د ویسټ انډیز سره د 3 شلوریزه سیالیو د ملي لوبډلې د لباس عمومي مالي ملاتړ به د قرارداد پوهنتون پر غاړه وي. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر لطف الله ستانکزي په دغه هوکړه لیکونو خوښي څرګنده کړه او وایي چې دا زموږ لپاره د خوښۍ ځای دی چې له یو علمي ادارې سره د دوی اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړه. هغه همدا راز په خپلو خبرو کې زیاتوي چې کرکټ بورډ به په خپلو ټولو هوکړو کې ریښتینی وي او هڅه به یې هم دا وي چې خپلو همکارو ادارو سره اوږدمهاله ملګرتیا وکړي. د یادولو ده چې افغانستان او ویسټ انډیز د نومبر په میاشت کې په هند کې 3 ورځنۍ 3 شلوریزې او یوه ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبې چې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي د هند په لکنو ښار کې به ترسره شي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لوبو پیل به د یو ورځنیو لوبو څخه وشي چې د نومبر پر 4 به پیل شي. همداراز له هغه وروسته شلوریزې او بیا به ټیسټ سیالۍ هم ترسره شي چې ټولې لوبې به د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. ملګرو تاسو نظر د کرکټ مالي ملاتړ په باره کې څه ده؟ آیا دا یې ښه کار وکړ او که نه؟ نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ.